او یوازینی ارمان یې دا و چې په هیواد کې اسلامي نظام قایم او د هیواد په هسکو او ټیټو سپین محمدي بیرغ رپاند کړي. د هدف دا نه و چې زما تر ژونده به تاسې مبارزه کوي او تر هغه وروسته به بیا نو په کور باندې کښېني. هدف یې دا و چې افغانستان ته باید سوکالي راشي او افغانان باید د دغه مشکلات څخه وژغورل شي او دلته یو شرعي اسلامي خپلواک نظام حاکم سي. د پردیو اهداف چې دلته پیاده کېږي دا باید د منځه څخه ولاړ شي او دلته باید که څوک راځي هغه د آبادۍ او بیارغونې دپاره راسي او د اشغال او یا د خلکو د وژلو دپاره دلته باید څوک رانسي او که څوک راځي د هغه په مقابل کې به موږ درېږو. همدا مفکوره وه او اوس هم دا مفکوره او دا فکر راسره دی. انشاءالله آینده به هم ژوندي وي پر همدې مسیر باندې به روان. د اسلامي امت دغه ځلانده ستوري بالاخره د 1992 کال د غویي په 3 نیټه د اجل داعیې ته لبیک وویل او له دغې فاني نړۍ څخه یې سترګې پټې کړې او پر ابدي سفر وکوچېد. الله تعالی دې برین جنتونه ورکړي او الله پاک دې د هغه لښکر او لارویان په شریعت قایم او دایم لري. انا لله و انا الیه راجعون.